د مړي لپاره یو حج مسله ده او بل د قربانۍ مسله ده. حج کول د مړي لپاره جایز دي چې سړی د مړي لپاره حج وکړي کولی شي. یو زنانه نبی صلی الله علیه وسلم ته تپوس کړی چې زه د خپل پلار مې بوډا دی کمزوری زه ول حج کولی شم که نه؟ نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل که ستا په پلار باندې قرض یي ته کولی شي که ادا کېږي که نه؟ وایي وایي دقسې حج هم دا د الله دین دی. بیا د مړي نه جایز دی د بل حدیث د وجې نه یو تن چغې وایي لبیک عن شبرمه. نبي صلی الله علیه وسلم شبرمه څوک دی؟ وایي زما ورور مې دی یا خپل مې دی. نبي صلی الله علیه وسلم تا د خپل طرف نه حج کړی دی؟ وایي نه. نبي صلی الله علیه وسلم د خپل طرف نه حج وکړه بیا وروسته د شبرمه نه کوه. دا حدیث په بنا باندې که سړي په خپل حج کړی بیا د بل نه حج کولی شي، که خپل یې نه و کړی نو د بل نه بیا حج نشي کولی په راجح قول د علماو. دویم نمبر قرباني ده. نو قرباني د مړي نه دا په حکم د صدقې ده، دا د شو لکه صدقه. دې د وجه نه په اختر کې د غوښې صدقې ته څوک دونه ضرورت نه لري، ځکه هر یو تن موړي نو هی به د صدقې خو ثواب به پکې دونه نه وي، ځکه صدقه چې هغه وخت کې ډېر بهتر وي چې کوم شي ضرورت پکې ډېر وي. نو که چا وکړه په حکم د صدقې دی جایز ده. ښه دا ده چې د هغې په ځای باندې دا کمې پیسې راخلي په نورو ځایونو کې ولګوي نو په هغې کې به اجر او ثواب به الله پکې ډېر ورکړي. دا یو ملګری تپوس کوي چې یو کس صرف د جمعې او د اختر لمونځ کوي او نور لمونځونه نه کوي، د ده څه حکم دی؟ یو سړی د اختر لمونځ کوي، د جمعې لمونځ کوي او نور لمونځونه نه کوي، دې ته تارک الصلات وایي کسلا. د ناراستۍ د وجې نه څوک لمونځ پرېږدي. که ناراستۍ د وجې نه څوک لمونځ پرېږدي ګڼي چېرې دا فرض دی او دا پرېښودل د ناراستۍ د وجې نه کوي او په دې پرېښودو باندې ځان بده متښکاري. د دې تارک الصلات د بعض علماو په نسبت باندې دا احکام د کافرانو به جاری کیږي، لیکن عام د جمهور علماو رایه دا ده، شوافع، مالکیان، احناف، چې دا مسلمان دی خو فاسق مسلمان دی، احکام د فاسق مسلمان به جاری کیږي. ابن تیمیه رحم الله دغسې سړی چې کله کوي کله نه کوي هغه ته فاسق وایي چې دا فاسق مسلمان دی. په دې وجه دا په دې باندې کافر به نه خو احکام د کافرانو به نه جاری کیږي، حکم یې د فاسق مسلمان دی. دا بل ملګری وایي په عقیقه کې تاخیر کول او قربانۍ کې عقیقې دپاره حصه نیول څنګه دي؟ په حقیقت کې تاخیر کول دا نه دي پکار. د حقیقې لپاره شریعت خپل ټیم مقرر کړی دی، یا په اومه ورځ کې یا په 14مه ورځ کې یا په 21مه کې. که دین نه پاتې شو بیا چې د هر وخت وکړه خو هغه افضل ټیم یې تا نه تېر شو. دویمه مسله دا ده چې په قربانۍ کې حصه نیول. په حصه نیولو کې د جمهور علماو قول دا دی چې این حقیقي حکم په شان ته د قربانۍ د حصې نه مدا کېږي، ولیکن دا قول د هغوی کمزوری دی. صحیح دا ده چې په قربانۍ کې به ګډان حلالی یا به چیلي حلالی، ګډان او چیلي پکې نه او په قربانۍ کې د حصه ونیوله هغې ته حقیقه نه ویلی کېږي، ځکه حدیث کې راځي شاتان مکافئتان، دوه ګډان به یو شان. نبی صلی الله علیه وسلم ګډان ویلی دی، هغې کې حصې مسې نه دي.